سندت عليه لو هعمل لك ايه. او بل ځای کې قرآن کریم کې سوی ويطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا. نیکان خلق چې مسکینانو ته، یتیمانو ته، اسیرانو، قیدیانو ته، هغوی ته نفقه ورکوي، لیکن نفقه په کم وخت کې ورکوي؟ ويطعمون الطعام على حبه، په داسې حالت کې ورکوي چې د ده په دې خپل زړه کې د دې نفقې سره ډېر محبت دی او ده ته دا نفقه ډېره محبوبه ده او د ده په زړه کې ډېره ورسره مینه ده او د ده د دې زړه سره نه جلا کېږي، لیکن د هغې باوجود یې بیا هم د الله تعالی په لار کې مسکینانو، یتیمانو، قیدیانو ته ورکوي. نو دې کې الله تعالی دې بنده ته دا تنبیه ورکوي چې د الله تعالی په دربار کې اجر او ثواب دا ستا د محبوبیت په مقدار دی، چې څومره دا شی تا ته محبوب دی او څومره درته قریب دی او څومره د زړه ورسره خوږېږي، په هغې مقدار باندې پر دې شي باندې اجر دی. او چې څومره دې پر دې شي باندې زړه نه خوږېږي او څومره د دې شي فکر نشته در سره او په زړه کې د دې شي ځای نه دی نیولی، ته د الله تعالی په لار کې صدقه کوې، هغومره بیا اجر سړی نسي پیدا کولی، بلکې اجر د محبت په مقدار دی. که محبت د دې مال سره ډېر و، د دې په اجر کې ثواب ډېر دی، که محبت د دې مال سره ډېر نه و، د دې په اجر کې ثواب ډېر نشته. او بل ځای کې قرآن څه وایي؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تاسو هیڅ کله نیکۍ ته ځان نسئ رسولی، تاسو تقوا ته ځان نسئ رسولی، تاسو دیندارۍ ته ځان نسئ رسولی، تاسو نیک انسانان در هغه وخته جوړېدلی نسئ حتی تنفقوا مما تحبون، چې کوم شی درته محبوب دی، چې د کوم شي سره مې په زړه کې مینه ده او چې کوم شي مې په زړه کې ځای پیدا کړی دی چې د رسول پورې مې هغه شی صدقه کړی نه وي، د هغه شي در سر تېر سوی نه، هغه شی دی د الله تعالی په لار کې صدقه کړی نه دی او هغه شی دی د الله تعالی دا رضا دپاره د خپل الله څخه ایستلی نه دی. تر هغه وخته پورې نه سړی تقواداره جوړېدی سي، نه دینداره جوړېدی سي، نه نیک عملی ته ځان ورنږدې کولی سي. ځکه پیغمبر علیه صلات وسلام هغه صحابي ته وایي ان تصدق. صحابي ورته یې د الله رسوله صدقه کم وخت ډېر ثواب لري؟ پیغمبر علیه صلات وسلام ورته صدقه به په داسې حال کې کې وانت صحیح چې ته جوړ یې، تندرست یې، توانا یې، وشحیح وانت شحیح او ستا په زړه کې د دې خپل مال او دولت سره ډېر محبت وي، د هغې باوجود یې د الله تعالی په لار کې صدقه کې، نو دغه صدقه د الله تعالی په